د محمد نبی او مجيب مينوالو ته ډیر په زړه پورې خبر دا چې سدي ویډیو را سره تر پای وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د راتلونکي پړاو بنگلاديش پریمیر لیګ سیالیو لپاره د لوبغاړو پیر پړاو نن ماښام د بنگلاديش د ډاکی خار په سټي هوټل کې تر سره شو. د دې سیالیو د پیر پړاو لپاره 439 خارجي لوبغاړو او همداشان 181 بنگلاديشي داخلي لوبغاړو نوم لیکنه کړې ده. دا ځلې ټولې لوبډلې په نوو نومونو اشتراک لري چې عبارت دي جامونا بانګ ډاکا پلاتون، پریمر بانګ خلنا ټایګرز، راجشاهي رویلز، رنگپور رینجرز، سلهټ ټنډرز، کومیلا ویریرز او چټوګرام چیلنجرز. بنگلاديش کرکټ بورډ د وو ګډون کوونکو لوبډلو څخه یوازې د دوه لوبډلو د کومیلا ویریرز او سلهټ ټنډرز لپاره د سپانسرانو په پیدا کولو ونه توانیدل او د دغه لوبډلو سپانسري په خپل غاړه واخیسته. د لوبغاړو کټګوري په شپږو برخو A+، A، B، C، D او E ویشل شوي دي. د A+ کټګوري لوبغاړي په 50 لکه قیمت سره ځای شوي چې دا د تیر کال څخه 25 لکه ډاکۍ روپۍ کمښت دی. په A، B، C، D او E کټګوري کې شامل لوبغاړي بیا په خپل همغه قیمت شتون لري لکه څه قسم چې تیر کال کې و. د A کټګوري لوبغاړي په 25 لکه ډاکۍ روپۍ قیمت سره شتون لري. د B کټګوري لوبغاړي په 13 لکه ډاکۍ روپۍ قیمت سره شتون لري. د C کټګوري لوبغاړي په 12 لکه ډاکۍ روپۍ قیمت سره شتون لري. د D کټګوري په 8 لکه، د A کټګوري لوبغاړي په 15 لکه ډاکۍ روپۍ قیمت سره شتون لري. بیا په A+ کټګوري یا تر ټولو قیمتي کټګوري کې خارجي لوبغاړي 11 دي چې عبارت دي شاهد خان افریدي، تیسارا پریرا، ډواین سمیت، محمد نبی، شعیب ملک، کریس گل، مجيب زدران، حسن علي، رایلی روسو، ډیرن براو، ډین ویلز په A+ کټګوري کې شامل دي. د خارجي لوبغاړو علاوه بنگلاديش لوبغاړي هم په دې کټګوري کې قرار لري. دا ځلې دا ټول ټورنمنت د بنگلاديش هیواد بنسټګر بنګابنټو شیخ مجيب الرحمن د سلمه کلیزي په ویاړ یعنی بنګابنډو BPL نوم نومول شوی دی. ټاکل شوی چې وم پړاو BPL سیالي به د راتلونکي دسمبر میاشتې په 11 نیټه پیل چې د 2020 کال د جنوري 14 نیټه به پای ته ورسیږي. نو مینه مننه چې ویډیو مر سره تر پای ولیدله. که ویډیو مو خوښ شوی وي در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د الله پامان.